په یوه اونۍ او میاشت کې څو ځلې جنسي اړیکې ترسره کړو چې د خوښ او روغ ژوند لامل کېږي. د ښځې او خاوند ترمنځ څومره یوازې کېدنه د خوښ او روغ ژوند لامل کېږي؟ آیا کوم ځانګړی شمېر شته چې په ورځ، اونۍ او میاشت کې باید څو ځله ښځه او خاوند سره یوځای شي؟ په دې ویډیو کې د هغه خلکو د ژوند په اړه معلومات وړاندې کوو چې خوښ او روغ ژوند لري. لومړی، هغه ښځه او خاوند چې هره ورځ سره یوځای کېږي. که چیرې ښځه او خاوند په ورځني ډول جنسي اړیکې ساتي، په روغتیایي یې بد اغېزه کوي او ترمنځ یې مینه کمیږي، چې دا کړنه یې بیا راتلونکی ژوند له بې خوندۍ سره مخ کوي. څېړنو ښودلې ده چې په هره ورځ د جنسي اړیکو ترسره کولو دغه خلکو لپاره چې عمر یې شاوخوا 25 کاله وي او نوی واده یې کړی وي، کومه ستونزه نه لري. خو هغه جوړې چې د واده یې وخت تېر شوی وي او عمر یې له 25 لوړ وي، نو بیا هره ورځ د جنسي اړیکو ساتل یې ژوند له بې خوندۍ سره مخ کوي. هغه ښځه او خاوند چې په اونۍ کې 3 او یا 4 ځله جنسي اړیکې ساتي. په 2014 کال کې د جنسي اړیکو په اړه نارمل بار په نوم یو کتاب خپور شوی و چې د 3 امریکایي لیکوالانو لیکلی و. په یاد کتاب کې راغلي چې په یوه اونۍ کې د ښځې او خاوند ترمنځ 3 او یا 4 ځلې د جنسي اړیکو ساتل ډېر غوره او د خوښ ژوند سبب کېدای شي. خو دا باید ذکر شي چې په یوه اونۍ کې د 3 او یا 4 ځله د جنسي اړیکو نیول د هغه جوړې لپاره غوره دي چې بچیان ونه لري، او که چیرې اولادونه ولري نو بیا باید په یوه اونۍ کې له 3 او 4 کم جنسي قربت ترسره شي. هغه ښځه او خاوند چې په یوه اونۍ کې یوازې یو ځل جنسي اړیکې ساتي. په ترسره شویو څېړنو کې ویل شوي چې په یوه اونۍ کې یو ځل جنسي اړیکې درلودل تر ټولو غوره او دا په عمومي ډول د اکثریت جوړو ترمنځ ترسره کېږي. یوې نوې امریکایي څېړنې چې په 2400 جوړو باندې ترسره شوې ده، په یوه اونۍ کې یو ځل جنسي اړیکې درلودل یې د خوښ او بریالي ژوند لامل بللی. هغه ښځه او خاوند چې په یوه میاشت کې 3 او یا 4 ځلې جنسي یوځایوالی کوي. د انګلستان مشهورې څېړنې چې په 2014 کال کې خپره شوې ده، په یوه میاشت کې 3 یا 4 ځلې جنسي قربت یې له هرې اونۍ جنسي قربت څخه غوره ګڼله. په څېړنه کې راغلي دي چې هر څومره د جنسي یوځای کېدنې ترمنځ زیات وخت تېر شي، همدومره یې تحري زیات وي چې د ښځې او خاوند ترمنځ مینه زیاتولی شي.